بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې معمولا د سیاسي او امنیتي ستونزو بنیاد بهرنۍ مداخلې یاد شوي دي. بهرنۍ مداخلې بیا خصوصا د ګاونډیانو مداخلې او په ګاونډیانو کې بیا تر ټولو زیات چې معمولا د تخریب د عامل په توګه باندې ګڼل کېږي هغه د پاکستان شومې مداخلې دي. اوس دا قصه له ننه نه ده بلکې له پخوا راهیسې مثلا د جمهوریت پر مهال هم د موږ لپاره تر ټولو لوی دردسر بهرنۍ مداخلې د افغانستان په کورنیو چارو کې وي. هغه سیاسي او وسلوال جریانات چې نارضایتۍ درلودلې او یا په اسانه غوښتل یې چې معامله وکړي هغوی د دغه مداخلو لپاره وسایل ګرځېدله. بیا معمولا ګاونډیو د هغوی څخه د فشار د وسیلې په توګه د خپلو موخو لپاره استفاده کوله. ولې عنوان او وسایل ورته داخلي مسایل ورکول، په دې معنی چې عملا دوی په کورنیو چارو کې زموږ لاسوانه کوله. دا کیسه تر اوسه را روانه ده. اوس هم طالب چارواکي په سټیج کې د بهرنیو او شاید اشاره پاکستان ته وي د لاسوهنو مداخلو په باب باندې اندېښنه ښیي او په دې باب باندې ګواښ کوي چې څوک د کوښښ نه کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خو یو پوښتنه چې له پخوا تر ننه مطرح ده، ولې باید د بهرنیو مداخلو لپاره په دغه کمیت او کیفیت سره زمینه برابره شي؟ دوه اړخونه لري. یو دا چې هلته موجود شرایط یا واکمني دا توانایي نه لري او یا نه غواړي چې د لوی اکثریت ولس رضایت خپل کړي، د هغوی غوښتنې ومني او د بهرنیو مداخلو د ظرفیت هغه ګراف راښکته کړي. او بل هغه دا دی چې په مقابل لوري کې له بده مرغه په افغانستان کې اکثره سیاسي جریانات په کوچنیو اختلافاتو او یا هم د خپلو ګټو دپاره اکثرا دې ته چمتو کیږي چې په ډیره لویه بیه باندې د وطن تاوان دپاره زړه ښه کړي. یعنې د خپلو کوچنیو اهدافو موخو دپاره د یوې ډیرې خطرناکه لارې انتخاب ته هم وایي. د اوس مهال هم موږ له ځینې سیاسي جهتونو دا واورېدل چې د طالبانو د مخالفت دپاره وویلي چې له هر چا چمتو دي چې مرسته واخلي او له ټولو سره اړیکې ولري. همدا دلیل شوی چې د ډیرو هغوی پاکستان ته تمایل تر پخوا څو برابره زیات شي. ولې بهرنۍ مداخلې کیږي؟ کله چې موږ وایو بهرنۍ مداخلې باید ونه شي، آیا مسؤلیت په دې رفع کیږي چې د دلیل په اثر وایو بهرنۍ مداخلې باید ونه شي؟ څومره مو دې ته کار کړی چې د بهرنیو مداخلو مخه ونیسو؟ دویم بحث یو سیاسي وجدان بحث دی. سیاسي جریانات او حرکتونه هغه که موافق دی او که مخالف، څومره دغه سیاسي ظرفیت درایت او یا په بله معنی وجدان لري چې د خپل وطن د ګټو معامله له داسې پردي سره ونه کړي چې د هغوی موخه د افغانستان روانول، د افغانستان تباه کول، د افغانستان بربادول، د افغانستان ناامنه کول او د افغانستان بدنامول وي. دواړو لوري ته مسؤلیت متوجه کیږي، ولې دواړو لورو څومره مسؤلیت ادا کړی. راځئ پر دغه عیني واقعیتونو باندې چې نن موجود دي پر دې بحث وشي. سلام، وخت او بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانګزیر ته وړاندې کوم. دوه ډېر محترم میلمانه را سره خپرونه کې ګډون لري. له سویډن څخه سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت او له لندن څخه پخوانی ډیپلوماټ او حقوقي کارپوه ښاغلی عزیز الدین معرج. دواړو ته ښه راغلاست وایم او پیل له حکمت صاحب څخه کومه. حکمت صاحب، دې شپو ورځو کې به تاسو د طالب چارواکو اندېښنې هم اورېدلې بهرنۍ مداخلې باید ونه شي، اکثرا اشاره پاکستان ته وي، ولې کله چې ګورو رښتیا بهرنۍ مداخلې په ډېره اسانه باندې کیږي. دلیل یې څه دی؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و درنښت ستانکزی صاحب تاسو ته، ډېر درانه معرج صاحب ته، ستاسو اورېدونکو لیدونکو ته مننه د بلنې څخه مو. داسې یو موضوع مو راسپړلې ده چې په حقیقت کې زموږ د ملي ارزښتونو د پرون، نن او سبا د تاریخ یو وصل پکار دی چې ولرو. تر ټولو مهم په دغه بحث کې ستانکزی صاحب دا دی چې موږ د یو ملت په توګه باندې، موږ د یو هیواد په توګه باندې خپل تیر باید مطالعه کو، نن ووینو او د سبا لپاره ګام واخلو. زه په تعصب سره وایم چې د ډیرو مثبتو لاسته راوړنو سره چې موږ په 15 کاله کې درلودلې دي، موږ په ستراتیژیک لحاظ باندې یوه ملي ستراتیژیکه پالیسي د نړۍ، سیمې او په کوردنونه کې د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره نه لرو. سره د دې چې نن داسې یو هیواد لري چې د دغې ارزښتونو د پاللو او د ایجادولو لپاره تر بل هر وخت مساعد دی. په دې معنا چې نه جګړه شته، نه ترهګري شته او نه هم د ګاونډیانو د جواسیسو هغه امکانات چې دوی په اختیار کې درلودله، مګر بیا یې هم نه لرو. که یې د ساده نوملړ په توګه باندې درته ووایم، موږ په دې 15 کاله کې ونه توانېدو چې په افغانستان کې دغسې ملي ارزښتونه تعریف او رامنځته کړو، تر څو چې دا
ملت پر راټول سي، لکه لویه جرګه، لکه اساسي قانون، لکه پارلمان، لکه ملي بیرغ، ملي سرود، لکه ملي ترمینالوژي او بل اخره د جزا قانون په کم کې چې ملي خیانت تعریف او ملي خاين د تاریخ په حکم باندې په نن او سبا باندې محکوم سي. ځکه نو هر جاسوس جرأت کوي چې راسي یا ستا د خاورې پلورنه اعلان کې او یا د نورو په جاسوسي باندې ویاړ وکوي. مګر په دغه پروسه کې ستانکزی صاحب یو خبره چې د خوشي خبره ده هغه دا ده چې هغه چا چې په دې 15 لسیزه کې یا په دې 4 اویا کال کې زما د هواد د هر حاکمیت په وړاندې باندې د دشمنی توره په بریا سره چلولې ده، د هغه توره نن دومره تیز نه ده. په دې معنی چې نور د پنجاب ستبلیشمنت په خپل لاس کې دین او یا د اسلامي اخوت او یا د جهاد هغه پروسه او پروژه نه لري کوم چې پروند درلودله. زموږ په لومړي ځل باندې د 60 کال د نصاب خبره درته کوم چې د هغو ځوانانو چې په جبري توګه باندې به د سهمې په توګه باندې د اس آی تر کنټرول لاندې د دیوبندي مدرسو تشکیلاتو ته په پښتونخوا او د پاکستان په نورو ایالاتو کې ځوانان لیږل کېدل. الحمدلله یو افغان ځوان نه دی تللی. دا ډیره لویه خبره ده چې نن زما د وطن قدر که په عصري علومو دی که په دیني علومو باندې دی هغه په دننه کې تربیه کیږي. مګر د سیاسي جریانونو خبره تاسو په سریزه کې وکوله. موږ په افغانستان کې رښتینی سیاسي جریانونه نه لرو. ستانکزی صاحب زما څخه د سیاسي نه خپه کیږي. که حقیقت درته وایم هغه سیاسي جریانونه چې پر ایدئولوژي باندې پر چپی حتی ملي ایدئولوژي باندې ولاړ هغوی هم د دې وړتیا نه درلودله چې دا هیواد سره راټول کې یو موټی کې او بل اخره دا ملت د دې لپاره جوګه کې چې د تاریخ په وجدو کې د یو افغانستان په توګه باندې خپل نړیوال ځای ولري. هغه جنبشونه تحریکونه چې د اسلام د ساتنې ټیکدارانو هغه یا د اسرائیل یا د پاکستان د پنجاب او یا د امریکا غلامانو نوکران راوختل. په شل کلن جمهوریت کې موږ تاسو نمونه درلودل چې دوی د هغوی څخه معاشونه اخیستل او بل اخره د هغوی په سفارتونو کې پروژې امضا کولې. بناء د اوس لپاره هغه څه چې مطرح ده کدا د سرحدونو د چارو د وزیر خبره ده کدا د متقی خبره ده دا ډیره مثبت خبره ده چې موږ د چاپ کورنۍ چارو کې مداخله نه کوو. نور د اجازه راکړي چې موږ خپل ژوند خپل تعیین کوو. موږ په چارو کې مداخله نه کوو. پښتنه دا ده چې دا دنیا د زور د تعاملاتو او د قواو د توازن بحث پکې په دغه ورځ شپو کې ډیر مطرح دی. اوس که موږ نور د موږ چارو کې مداخله نه کوي یا د اجازه راکړي چې موږ خپل سره جوړ راشو دا خو زموږ یو تقاضا ده. مګم دا هیڅ کله هغوی را سره نه مني. موږ ولې باید بهانې په لاس ورکړو؟ موږ ولې باید وسایل په لاس ورکړو؟ موږ باید ولې زمینه برابر کړو؟ که موږ وایو چې نور د مداخله نه کوي څومره موږ مخه نیولې ده؟ آیا دا زموږ مسؤلیت نه دی چې مخه ونیسو؟ په قطعي توګه باندې زموږ مسؤلیت دی. په دې معنی چې که تاسو غواړئ چې تاسو خپل افغان د بل نوکر جاسوس خدمتګار او د وطن دشمن نشي، تاسو باید په دې هیواد کې داسې شرایط هغه ته مساعد کړئ چې هغه د خپل سیاست په کارولو سره د ملي ګټو پر ضد باندې ونه درېږي. یعنی حد اقل په هیواد کې د ژوند کولو د کار کولو او تر حده پورې د قانون په چوکاټ کې د سیاسي فعالیت کولو حق ولري. مګر دوه کټګوري خلک دي ستانکزی صاحب. یو هغه څوک چې په رښتینه توګه باندې سیاست د هیواد د آبادی خپلواکۍ او د راتلونکي لپاره کاروي. دا خلک حق لري چې سیاست وکوي، نیوکه وکوي او د په سیاسي لحاظ باندې وجنګیږي. مګر یو هغه څوک چې هغه ضمیر نه لري، پروند خپل ضمیر د یو بل گاونډي په وړاندې باندې خرڅ کړی ولو، 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته ولېږل او د هغوی یو شمېر شهیدان کړل. اوس هم کونډې او یتیمان د افغانستان په ګوښه او کنار کې او په گاونډیو کې پراته دي. بیا د پاکستان سفارت ته تلل امضاوې کولې. نن هم په علني توګه باندې وایي چې زه د اسرائیل په شمول باندې هر هغه څوک چې د ننني حاکمیت پر ضد باندې زما ملاتړ کوي هغه زما متحد دی، زه کوم. مګر د دغه شرایطو د آماده کولو لپاره خو یوازینی مسؤل ادرس په حقوقي لحاظ او عملی لحاظ نننی حاکمیت دی. دا نننی حاکمیت دی چې د دغه شاغلو پوښتنو ته جواب وایي او یا د دوی د دغسې مداخلو د مخنیوي لپاره هغه څه وکوي چې افغانان یې ترې غواړي. هغه خبره ډیره ساده ده. په افغانستان کې د اوسني اقتصادي ناورین راکمول
چې زما هیله دا ده چې د دې لپاره نننی حاکمیت داسې څه وکوي چې ځوان قشر نور په مشکلاتو باندې تر اروپا پورې ولاړ نشي. په سیاست او ډیپلوماسي کې ستانکزی صاحب موږ یو موقع ترلاسه کړې ده، مګر متاسفانه سم نه کاروو. دغه اوس اروپا ته د اسلامي امارت یو پلاوی را روان دی. په پروتوکول کې ما خپل د یو چارواکي څخه واورېدل چې ویل دوی به راځي په یو هوټل کې به ژوند کوي، د هوټل څخه د باندې د وتلو حق نه لري، د افغانانو او د رسانیو سره د لیدلو حق نه لري. دا زموږ د حیثیت او زموږ د اعتبار سره زما پر متقي باندې غږ دی که په دغه شرایط باندې ستا پلاوی اروپا ته راځي مه رالیږه، ضرورت نه دی چې ورته راسي. دوی که افغانان په زور در باسي، افغانانو ته اجازه مو ورته ورکوه چې په میدان کې درته کښته کړي. دا ستا د هېواد خلک دي. دغه اروپایانو د بشر د حقوقو نارې وهلې، ټټرې وهلې، ول چې موږ د بشر د حقوقو په داسې حال کې چې تا په رسمیت نه پیژني، تا ته وایي چې ته د بشر د حقوقو ناقض یې، ته ترهګر یې، مګر بیا ته دغه ترهګر ته ولې الوتکو کې مجبور افغانان ورلیږي، ورته وایي چې ورته ورځي. که د هغه افغان دپاره د ژوند شرایط سم دي، ته دغه نننی حاکمیت په رسمیت وپیژنه. بناء په دغسې مواردو کې موږ ته پکار ده چې موږ د مسلکي ظرفیت او وړتیا څخه کار واخلو. یوازې توګه باندې نننی حاکمیان نشي کولی هغه ملي تاریخي پروسه چې افغانستان اوس ورته ضرورت لري هغه پر مخ باندې بوځي. حکمت صاحب یو مثال باندې موده مخکې دغه بحثونه لږ جنجالي شوله، خصوصا د پاکستان بریدونه چې وشوله، یو برخه د ځوانانو یا سیاسي فعالینو چې هغوی بد نیت نه درلود وطن ته، ولې د هغوی نارضایتي پر هغوی دومره اغېز کړی او مثلا هغوی د مکتب له وجې، د ملي بیرغ له وجې، د نورو هغه ناخوال له وجې چې د واکمنو لخوا هلته راپیښې سوي دي، د هغې له وجې ناراضه ول. د نارضایتي ګراف دومره اوچت شوی و چې د دوی پر احساساتو یې اغېز کړی وله. حتی همغه څېرې، همغه ځوانانو به ورو د دغه روایت پلوي شوي وله، وایي چې خیر دی که بدلون د پاکستان لخوا هم راځي خو چې حالت بدل شي. یعنی قصدا دغه ځوانان د فشار له وجې چې دوی پر ذهن راغلی یا د نارضایتي اوچته شوې وه دې ته چمتو شوي وله او دا ورته عادي شوې وله چې خیر دی که یو سیاستوال د پاکستان لمن ته ورلیږي یا خیر دی که یو سیاست د پاکستان له کړکۍ څخه افغانستان ته رادننه کیږي. شاید دا د دوی هغه اصلي اراده نه وله، ولې نارضایتي د دې باعث وله چې دوی وایي چې که دا حالت دوام کوي نو دې نه خو ښه دا ده چې بیا که د غلطې لارې نه هم بدلون راځي را دې شي. فکر نه کوئ چې دلته موږ څه کورنۍ دندې درلودې که موږ ښې کړې وی او یا ښې وکړو نو بیا د بهرنۍ مداخلو دروازې بندېږي؟ موږ د دوو علني مداخلو او د یوې پټې مداخلې تاریخ لرو ستانکزی صاحب. دغه درې سره په حقیقت کې زموږ د هېواد د تاریخ یوه ډېره لویه تجربه ده. کوم وخت چې موږ د ظاهر خان څخه نارضایتي کوله، روشنفکر غورځنګونو جنبشونو، نو موږ پر ظاهر خان باندې انتقاد کولی، موږ ول چې باید تغییر راسي. اسلام پالو ویل چې دا تغییر باید د اخوان المسلمین او د هغو بنسټپالو د خوا څخه چې د آی اس آی په لمن کې پراته وو د هغو د لارې څخه وسي. چپیانو ویل چې دا تغییر باید د شوروي په ملاتړ وسي. تاریخ داسې سلو چې د چپیانو قدرت برلاسي سو، پر داوود یې کودتا وکوله، مګر هغه تغییر خو موږ ملي یووالي ته بو نه تللو، هغه خو دا هېواد ونه ساتلی، هغه خو د دې هېواد خپلواکي حفظ نه کړله. بالاخره د سرو لښکرو په یرغل باندې، د میلیونونو په قربانۍ باندې، د میلیونونو په مهاجرت باندې دا هېواد لس کاله د غمیزې څښتن ولو چې موږ یې داستان لوستی دي. دومه دوره د پنجاب پټه مداخله وله چې دا هېواد یې اشغال کړلی د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې. زموږ د 2.5 کالو هر څه چې موږ درلودله په دولتي سیاسي نظامي لحاظ باندې هغه یې د منځه یوړله. یو داسې افغانستان یې جوړ کړی چې بالاخره د امریکا د اشغال دپاره ټول شرایط اماده کړله او د طالبانو لومړی اسلامي امارت یې پر امریکایانو باندې وپلورلی. درېیمه دوره د 20 کلن اشغال ول چې حتی دغه ما غوندې افغانانو چې د روشنفکرانو دعوه کوي موږ د امریکایانو راتګ ته لبیک ویلی په خپل وخت کې، موږ ول چې افغانستان د انزوا څخه ووځي، د خلکو ژوند سم سي، افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه وګرځي. مګر متاسفانه چې د ډیرو پرمختګونو سره داسې څه ونه سول. ولې ونه سوله؟ په دغه درو سلو مرحلو کې زموږ لپاره یو سرطاني عنصر و چې هغه په دغه ټولو بدلونونو کې، تغیراتو کې، جګړو کې ځای درلودلی. هغه پاکستان پوځ آی اس آی ولو. نن هم چې دغه ځوانان شکایت کوي، افغانان شکایت کوي، هغوی زما د خپل وطن د ملا او د طالب څخه شکایت نه لري، حتی د هغه د نهي الن منکر څخه شکایت نه لري، بلکې د هغه شکایت د دې څخه دی چې آی اس آی په افغانستان کې هم دومره وسیع لوی لاس لري لکه په جمهوریت کې چې درلودلی، لکه د تنظیمونو په دوران کې چې درلودلی. که دغه ځوان سر جګوي نو آی اس آی په یو ځای کې شهیدوي، وژني او وایي چې دا په شخصي بدي کې وژل سوی دی. ځکه د
د خلکو عقده د حقیقت کې د حاکمیت پر ضد نه بلکې د ننني هغه نظم په وړاندې باندې ده چې دوی ترې راضي نه دي. خپل لومړی خبرې ته راځم. موږ په ستراتیژیک لحاظ باندې خپل سیاست د پاکستان سره تعریف کړی دی. پاکستان یا دوست که دشمن؟ که پاکستان دشمن دی چې زما شهرونه را بمباروي، زما روغتونونه راولي، زما د 2 ولسوالیو خلک په زور ورغواړي او په هغوی پروتوکول امضا کوي چې تاسو داسې څه وکوئ یا داسې څه مه کوئ، بیا موږ د نننیو چارواکو څخه پوښتنه کوو چې عزیزانو تاسو په خپل کم سند کې د امیرالمؤمنین په امضا باندې داسې یو څه راښوولی شئ ووایاست چې پنجاب یعنی د افغانستان ستراتیژیک دشمن د پنجاب خبره یعنی نه. زموږ د پاره اوس دوی ژبې دي چې زموږ پر ملي ترمینالوژي او زموږ پر ملي هویت باندې تعرض کړی دی. یو عربي ژبه ده متاسفانه چې هغه نه د علم ژبه ده نه د پوهې ژبه ده، د سیاست دین او ادب ژبه ده چې زموږ سره هیڅ نه لري. قرآن زموږ نه بلکې د ټول بشریت منلی کتاب دی، د باور کتاب دی، هغه په عربي دی. مګر دومره ژبه چې د انګریز پنجاب ده اردو ده، هغه ستا په اوسنۍ مؤسساتو کې اوس هم څلښت لري. زموږ دغسې ملي ارزښتونه چې ځوانان ویني په کور دننه کې ژوند کوي هغه مایوسه کیږي. هغه وایي چې که دغه حالت انکشاف کوي موږ سبا د یو پټ اشغال بیا څښتنان کیږو چې بیا به د هغه څخه وتل نه په قیام کیږي نه به په مبارزه کیږي بې له دې څخه چې د یو پردي چا لمنې ته ځان وراچو. مګر دغه خبره چې تاسو کوئ چې دا ځوانان یې کوي، زه دې ځوانانو ته وایم عزیزانو چې زه کیدای شي تر تاسو ډېر په سین په لحاظ باندې پوخ واوسم. سره د پاکستان څخه د ښه تغییر او یا په افغانستان کې د مثبت ګام اخیستل دا لکه د اسرائیلو څخه چې د قرآن د تحفظ خبره تاسو کوئ. که اسرائیل قرآن ساتي نو پاکستان د افغانستان ساتلی شي، ښه تغییر راوستلی شي. په غیر له دې څخه د دې سیاست څخه لاس واخلئ، خپله لاس په کار شئ، د همدغې ننني حاکم سره جګړه وکوئ. موږ به تر څنګ درېږو، مسلط امیزه خبره وکړئ لکه په رسنیو کې چې کوئ. خو د پاکستان په زور د روس، امریکا، ایران او یا عرب په زور باندې د دې هېواد د تغییراتو خبره دا هغه څه دي چې موږ بلې بدبختۍ ته بیایي. نه باید داسې وشي. ستانکزی صاحب ډیره مننه. بیا هم تاسو راګرځو. معرج صاحب مخکې حکمت صاحب یو خبره وکړله چې د پخوا سره په توپیر اوس د پاکستان دغه توره ښه نه چلیږي ځکه هغه ابزار او جواسیس په هغه پیمانه ورته مهیا نه دي. ولې لږ مکس به وکړو پر هغه حرکتونو چې عملی او علني د پاکستان دپاره یا د ایران دپاره یا د بل هر هیواد دپاره چې د افغانستان باب اکثره نیت ښه نه وي. خو اوس مقطع کې د پاکستان بحث لږ څه ډېر زیات ګرم دی. موږ ګورو دا حرکتونه، موږ د څو لویو سیاسي ادرسونو خبرې واورېدلې چې علني د پاکستان لاوډ سپیکران جوړ شوي. معنا دا چې که تاسې د افغانستان په ارزښتونو چارو باندې یو بحث کوئ نو تاسو سره مقابل کې به یو پنجابی نه وي ناست، بلکې په دې شپه ورځو کې به تاسې د هغه سیاسي جریاناتو سره مواجه شئ چې هغه ځان د افغانستان پورې تړلي بولي او ځان د افغانستان د سرنوشت د تعیین دعواداران بولي. مګر فکر نه کوئ چې اوس هم متاسفانه دغسې ابزار وسایل د بهرنیو مداخلو دپاره د سیاسي جریاناتو په شکل کې مهیا دي؟ مننه جناب ستانکزی صاحب محترم. لومړی تاسو ته ګران مېلمه ډاکټر صاحب، حکمت ته، لیدونکو او اورېدونکو ته، تاسو تحقیقي همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې موږ به لاړ شو لږ زره شاته، تاریخي مسایلو ته هم باید وګورو، بیا به راسو په حال باندې یو بحث وکړو، بیا د آیندې لپاره هر څه روښانه کېږي. د افغانستان جوړښت چې موږ د اسنادو، شواهدو، مدارکو له مخې نه 15,000 کاله تاریخ ورته وایو. له هغه ابتدا نه تر اوسه پورې دلته مداخلې سوي دي، د بهرنیانو راتګ دلته سوی ده، زمینه ورته کورنیو جاسوسانو مهیا کړې ده. اوس مثلا که موږ وایو پیشتادیان څوک وو، د اول امپراتورۍ څخه راغله، ډېر مخکې نو مخکې له دې نه چې اوس آریاناویجنه افغانان یا آریایان راځي وو، بیا دلته د دوی نو ګومترست په پاچاهۍ دوی تمدن شروع کوي. 4 قبیلې د ویسان او د خپله 4 کټګورۍ تقسیمېږي. ویسا و، مثلا تاجران وو، کشتیان نظامیان وو، مثلا هموان یا همرابیان مذهبي وو او دا سوډر موډرن هغه وو. بیا دې کې قبیلې جوړېږي چې ویسان، بالانا، پکتا، شیوا، سیوا، درو، پرو، بالانا، دا بیا نو ځینې معدن تمدن دي. یوې خواته دراویډي تروپو سره جکي. دغه وخت کې چې کله دوی راغله مځکه ته او زراعت ته، زه به یم یوه، زه به ایریک وس بیا بدله سوله. دغه پیشتادیان له کومه سوله؟ هپتالیان له کومه سوله؟
مثلا دا قبیله چې موږ نومونه اخلو بیا ساسانیان راځي بیا مثلا اسکندر مقدوني او موریا کورنۍ اشوکا پاچا هلته راځي بیا همداسې ورسره راځئ نو بیا نو کورد کورنۍ ده او بیا ګوډ تیمور ده او تایلیان دي بیا نو مغول ده او بابر ده او صفویان دي چنګیز ده او دا قصې تر انګریز او تر امریکا او تر روسه تر بله پورې ولې را روان دي معدن لرو دا لرو دا اوس بیرلیم کش شوي دي بیرلیم په کونړ نورستان او دغه ته خاشین ولسوالۍ د هلمند کې اوس دلته قصې روان دي بمبارونه دي دا 20 کاله کونړ نورستان بمباري څه خلک تقریه کې څه بیرلیم څه شی ده اوسپنه چې له المونیم نه سپکه ده له فولاد نه کلکه ده اتم وسلو کې او سفینو کې استعمالېږي بس قزاقان راغله کشف یې وکړ بیا په 2010 کال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ اوس موږ وهل کېږو موږ په خپل مال موږ وهل کېږو په خپله جغرافیه په خپل ترانزیت دا علت یې څه شی دی علت عامل ولې څه شی دي خو دوه شیان ډېر مهم دي تدبیر نه لرو جاسوس دی نه لرو تاسې وګورئ په همدغه تاریخ چې ما خو لنډ ویلې ځکه وخت نشته معمولا نه کوي چې بلې خواته موضوع بوځو یا څنګه له همدغه تاریخه تر اوسه پورې کوم جاسوس ګرفتار شوی دی کوم کس تاسې ماته خدمات تقریبا یو کم 80 کاله عمر ده ظاهرشاه په وخت چې مکتب کې اوس بیا کودتا یې سولې داود درازه نورالدین تر اوسه پورې ژوندی تاریخ ما کس نه لیدلی جاسوس په نوم چا راځوړن کړی او وایي چې دغه ده جاسوس اوس که لنډه قصه به لنډه وکړم په 1936 نه تر 1990 پورې د هسپانیې دننه کورنۍ جګړه وه دلته یو جاسوس جنرال و د هتلر طرفدار و فرانکو نومېده دلته هتلر وویلې وایي زه 3-4 قوې در کوم دلته وویلې دغه کورنۍ جګړې د هسپانیې په ضد جنګ کاوه د یو جنرال ماوالا نومېده ماوالا دلته ویلې 4 قوې مې درکړلې هوایي ځمکنیز بحري او پولیس لاړ شه وایي دغه هسپانیې حکومت ړنګ کړ په دومره وخت کې او دومره پیسې و دا او دا په 2 هفتو کې حکومت ړنګېږي بېرته راځي وایي څه دي وکړو تا 4 پیلره ما ته په کار نه وه ستونه ما په 5م ستون باندې ړنګ کړ دا ستون 5م قصه له دغه چې راوتلې ده وایي څنګه دې وکړه په دننه حکومت کې د حکومت چارواکي مې استخدام کړل ډېر اسانه کار همیشه په افغانستان کې یو مخکې زمانو کې خو لښکر و چې ما تاریخ لنډن ویلې دا تل په زور باندې ما هماغه وخت کې چا چې تدبیر درلوده او تیاری ورته درلوده لښکر مخه یې نیوله اوس باندې راځو اوس خو لښکر حالت لاړ بخښنه غواړم اوس خو دننه لاسپوڅی ناستې څه ورسره کوي 14 کاله تورن اسماعیل درته ایران کې نه درته وایم چې دا د ما نفه ده که دې لرې که خلطې نه در کوم پیسو والي دې که فلاني چې لرې که له نیوزیلند هغه کېږي چې زه درنه عسکر هم باسم پیسې درنه در کوم یو بند اوبو یو د بارت شی حق نه لري چې جوړې کړي آیا دا حکومت تازه مثال همداسې ځه وروسته شاته لاړ شئ شاته ځئ تر تیمورشاه پورې یوازینی شی چې د تیمورشاه آخر کې ختمیږي چې کله ملکوم په 1801 کال کې په ایران کې له شاه محمود درانی سره وزیر فتح خان سره لاسلیکونه کوي په ایران په ایرانیانو په مرسته او بیا نو شاه زمان انګریز چې ما امپراتوري درانی را ختم یې کړل او ختم یې کړل او هلته رنجیت سنګ و دا راپورته کول دا قصې بیا شروع کېږي دا خو بیا تاسې په تاریخ باندې خلک ټول پوهېږي چې الفیستون څه کوي و شاه شجاع څه کوي و رنجیت سنګ څه کوي تر دغه وخت نه بعد نو افغانستان که تاسې استقلالیت یو پاچا ماته ثبوت کوي زه بیخي مطلق ځان ته سیاسون نه وایم ته دا ننه پورې نه اوس دغه نن د حکومت صاحب په اصطلاح باندې د مثلا مشخصه که پاکستان توره د پاکستان د مداخلې توره له پخوا غوندې تیزه چلیږي که نه نن وسایل کم لري دغه کوم ادرسونه چې نن هم پاکستان ته تمایل ښیي یا نورې هېوادونو ته تمایل ښیي دا فکر نه کوئ چې دا توره لا تیزه وي
که چیرې موږ دا خبره وکړله چې پاکستان د پاکستان د څه کوي پاکستاني چارواکي دا موږ ځان غولوو موږ نو په سیاست نه پوهېږو باید هماسې امانت کښېنو او چېرته ووایو ملت ته بخښنه غواړو تاسو ته ډېر دروغ وویلې پاکستان نسته پاکستان په نوم باندې یو مملکت ساختګي جعلي په 1940 کال کې جوړ کړ څه د من خاوره هغه په زور اخیستې ده اشغال ده په ټولو اصولو قوانینو کې په اشغال کې راځي ما په دوران باندې کتاب لیکلی د ارچیف د هند او افغانستان کله چې وزارت خارجه کوم دغه نه مې استفاده کړې له بیتاره مې زړه سره کړی ټول خلک ته دې خبر دي او تلویزیونونو کې ما ته دې خبرې کړي اسنادونه همیشه خلکو ته ښیم چې مې څه کاپي کړي ورښیم اما د ناخیست اشغال کړې ده پالیسي بهرنۍ کورنۍ غر ورکوي له دې نه ښکاره نور ثبوت څه وکړو چا ته ورکړو جاهل ته خو چې ډېره خبرې وکړه جاهل هم په دې پوهېږي پوه څه کوي جنرال حمید ګل وایي زموږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کېږي نو څه وایي تاسو ته کالي وباسي اتزان لغړ ودرېږي بېنظیر بوټو خبرې نه اورېدې پر مشرف نه اورئ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کله چې دا عنوان مطرح کېږي دا زموږ یو کلیشهي عنوان دی چې همیشه کېږي او رښتیا ضرر مو ترې لیدلی دی نن که وایو چې پاکستان دی یا ایران دی یا بل د زموږ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي خو راځئ پر دې هم وغږیږو چې دا د لاسوهنې وسایل څوک دي دا خبره چاته قطعا موږ نسو کولی چې کورنۍ چارو کې لاسوهنه مه کوي نرغوندې کوي ښه کوي د چا په واسطه یې کوي موږ هم چې زور درلود د سلطان محمود غزنوي په هند کې چکر وهه شاه محمود هوتک په اصفهان کې و دراني بابا هم تللی و باید هغه خوښته سوی و موږ هم چې زور سبا هم پیدا کړم چې زو هرې خواته ځو هر څه فرعونیان هم دا کار کوو نر هغه نه هوښیار هغه ده چې جنګ له خپلې جغرافیې باندې بوځي ته چې په خپله زمینه ورته مساعده ته چې په خپله جاسوسان په لوړو چوکیو باندې کېنې بیا پاس ته فلانی جاسوس و ته چې خپله یو ملا راولې ته چې خپله د امام رباني المجدد الثاني نه ته مجاهدیان جوړې ته چې له بغداد راولې پیران ماته جوړې ته چې په زیارتو کې الوای خیراتونه دي زره روپۍ ورکوي او پیسه معلومه نه چې دا له کومه کېږي چا جوړ کړی او دا زیارت رښتیا ده که دروغ ده تعویضدار شیان کوې ته چې په خپله باندې مثلا یو زعیم یو پاچا له بهر نه دسام کېږي راځي دلته کیني له راولپنډۍ راځي استاد رباني او جنرال حمید ګل مشاوري نو چا نه ګیله ولې کوئ خو هغه حق لري راځي دغه تاسو چیرې امریکا هم دا اوس حق نه لري نه ځي ایران نه غربوي هغه د لواتات صاد ایفا بندر په اشغال نه کړ څه نومېږي یو ځل څه ورته وایي د معلوم الحد ورته دا رئیس جمهور یې چې د کوب له کټه پورته که واشنګټن ته ویوړه او د تیلو دپاره دا ځای اشغال نه کړ چین او بل چا ورته ویلی سوی خو زور د کوي همدا زوره وره هر کار دا کار کړی مهمه دا ده چې موږ یې څه کوو په مقابل کې که نه خبره دا ده ته تدبیر لرې که نه لرې لرو یې ته ورته جاسوس محسوس جوړې که نه ته په کور کې د دولت او د ملت منځ کې د حقوقي لحاظ حقوق وجایب او امتیازات دي هم ملت حقوق وجایب لري امتیاز هم دولت لري د دولت څه شی امتیاز چې باید وشر واخلي مالیه واخلي اطاعت وسي بیعت وسي سکای وچلیږي او فرمان اطاعت وسي حاکمیت دوره ډوله ده اوس فعلا پخوا خو کورنۍ دی او بهرنۍ ده پخوا کورنۍ په دې و چې چېرته سکه چلېدله دا حاکمیت اسلام چې راغی چېرته چې خطبه په نوم یې کېدله اوس هغه ده چېرته چې فرمان چلېږي دا حاکمیت کورنۍ ده بهرنۍ چې څوک په رسمیت وپېژني چې نن څوک موږ بهرنی حاکمیت قطع نه لرو په دننه حاکمیت کې ته په خلک باید تا نه باید هغه وکړي په مقابل کې مکلفیت او وجیبه او رسالت د چې ده د خلکو حق د تحصیل د کار د امنیت د زندگی د سکونت د اشتغال دا ټول د تا باندې دولت په تا باندې مکلفیت ده که نه بیا نو مالیه اخیستل عشر اخیستل زکات اخیستل باید کول دا ټول حرام دي او غل اغلا کوي چې په مقابل کې څه ونه کړي د ملت هم همدا چې ما وویلې همدغه ډول دغه انډول باید برابر سي دواړه خوا کې ملت نه زه مالیه اخلم کراچۍ نه اخلم بل نه زوی د اولاد مکتب ته نه پرېږدم دا عدالت کار اشتغال نه زه راځم دلته حکومت کوم ولې ما جهاد کړی ده تا جهاد ته فی سبیل الله دپاره کړی ده وجاهدو فی سبیل الله که د چوکۍ دپاره
خو شریعت که ما د معلوم سه زور د معلوم سه امریکا توی چالکه قصاص به او سنگسار به نکه حکم د خدای د مات که پیغمبر نسماتوله حد د جزا تنسکه زناکار که متحل ده که مشرع دوری وه خوار څه معلوم دي نو ملت له دې نور څه غواړي ډیره مننه بیا هم تاسو راګرځو مالک صاحب بخښنه وروستۍ خبره تدبیر نیول جاسوس لمبرۍ رانیول هیڅ نور پردی نه مداخلت در باندې کوي نه پاکستان ملامتوه ما ایران ملامتوه ما تاجکستان چې کوي یادوي که 50 کاله تباه و برباد کې تا له هر څه نه ګټه پورته کړه تا له هډوکي هم ګټه پورته کړه تا له نوم عزت نه هم ګټه پورته کړله جنګ جګړه هم تا ته راوړله هر اوس دې وایي یا د اوس هم دغه بمبار دا شانسي دا ټول اهداف مقاصد دي فشارونه در باندې راوړي ځکه دولتونه تدابیر نه لري پالیسي نه لري ورته تنګ تانګو ته پیسې ورکړي ورته راسه ما ته دا میلیون واخله ته ما ته په پروژه جوړه کړه پالیسي جوړه کړه نور دنیا کې کوي دا کارونه کلې ناسې دي مقصود ناسې کوي مشاورین واقع د سره دي مشاور چې نه به کرزي او نه به اشرف غني په مقررۍ نه تر انفکاک پر خپل مشاور نه ولیدلی دا شان نه کی او ملت هم صاحب یو ویده ګنګس ملت اوس خو نو زړه باید ونه خوږول سي اوس که څوک په دې ټکنالوژي په دې ولو ټکولو وینو په کونډو په بورو باندې څوک نه وکارېږي هغه پرې هماسې ویده سي نور یې ووایي چې مردار سي تدبیر او کیفیت اتمن غږیږو د سره مالک صاحب حکمت صاحب مخکې تاسو یو مسله ویلې چې کاته جګړه هم کوئ خو خپل یې وکړئ که ناراضه اطلاع خو جګړه کنه د خو په هر حال یعنې که حتی جګړې تمځای وکړئ شاید تاسو عمره محکوم نشئ تاسو اعتراض وکړئ انتقاد وکړئ خبرې وکړئ جګړه وکړئ خو خپله له همدغه سټیج نه لکه د جمهوریت پر مهال طالبان چې محکوم ول پر همدې وله او د نورو اشخاصو حرکتونو ترڅنګ هغه حرکتونو چې نن خپله د پاکستان لمن ته لیدلې هم د اعتراض درلوده او د تقابل هغه اصل یې همدا ټاکلی و چې طالبان د پاکستان له ادرسه راځي ایران مداخله کوي روسیه مداخله کوي خصوصا پاکستان مداخله کوي او دغسې وام ولې کله چې حالات تغیریږي طالب واکمن کیږي د طالب اړیکې د پاکستان سره بل حالت ته دننه کیږي دلته هم یو برخه د همغه جریاناتو چې د پاکستان وسیله ګرځېدلې تر ټولو ستره ګناه بلله هغه راځي بیرته همدغه لمن ته ورلیږي او علني ډول باندې په خفیه هم نه علني وایي چې موږ د هغه روایتونه پیاوړي کوي چې پاکستان یې لري زه وایم چې دغه روایت څنګه باید جدي او عام کړو چې د بهرنۍ مداخلې او هغه هم داسې مداخله چې طبعا هغه جوهر یې تخریب وي د داسې مداخلې لاره نه موږ هیڅ کله د بدلون غوښتونکي نه شو هر څوک چې دا رقم یو حرکت غواړي د خلکو پر وړاندې محکوم واوسي دا باید یو شرم باندې بدل شي چې که یو څوک راځي د یو مخرب هیواد له ادرسه د خپل هیواد کې دننه ظاهرا اصلاح غواړي موږ وایو چې که تغییر او اصلاح د یو ناسم ادرس څخه محکومه شي د ولس لخوا دغه وخت کې به موږ یو نتیجې ته ورسېږو نو دغه روایت څنګه عام کول پکار دي چې که راځئ که بدلون غواړئ که اصلاح غواړئ له دغه لارو نه حساب زموږ ټول سیاسي جریانونه شخصیتونه او فکرونه که د پاکستان د سیاست د زاویې څخه تر هغه مخکې د انګلیس د استعمار د زاویې څخه راوګورو نو موږ دوې ډلې افغانان درلودلي دي چې په سیاست کې لوبېدلي دي دغه دواړه تاریخي تجربه تاسو لیدلی شئ کم افغانان چې د خپلواکۍ غوښتونکي ولو مبارزین ولو ترقي غوښتونکي ولو د هر بر قدرت په وړاندې باندې چې درېدلي دي د هغه په وړاندې باندې د دیني عنصر له لوري څخه د جهاد او د هغه پر ضد باندې د مقدسې جګړې اعلان شوی دی د دغو ټولو جګړو تر شا ستراتیژیک عمق انګریز ته د انګریز اوسني ګټې ساتونکي پنجابي استبلیشمنت ته رسیږي د فخر افغان څخه راواخلي چې د هغه تاریخي مبارزه د افغانستان د پښتنو د حقوقو لپاره یا د غازی امان الله خان څخه راواخله تر ظاهر خان او د خلق دیموکراتیکو تر شهید نجیب الله او تر ډاکټر صاحب اشرف غنی پورې د دې ټولو په وړاندې باندې یو فتوا د یو ادرس څخه ورکول کېدله ول دا سیکولر رژیمونه دي دا لا مذهب افراد او اشخاص دي دا باید لري مګر کوم وخت چې د شهید نجیب الله حکومت سقوط سلو نو په اصطلاح باندې هغه مجاهدینو ته چې دوی د اسلام جنډه په ټوله نړۍ کې جګیدل غواړل قدرت وسپارل سو
همدغه انګریزي پنجابي همدغه ادرسونه چې روزلي ولو جاسوسان کړي ولو سلای ور کړي او هواد خراب کړي وو د شوروي په وړاندې جنگولي وو هغه ته د شر فساد نوم ورته ورکړي کابل یې پړنګ کړي نظام یې پړنګ کړي پر مخ یې ووهله تر اوسه پورې د ایس آی په پټ ارشیف کې د دوی نمونه چې امریکا ته ورکول شوي دي دوی د بنسټپالو او یا د ترهګرو په نامه باندې پراته دي زه نمونه لرم بل برخه هغه څوک چې بیا هم په افغانستان کې د تمدن د روشنفکري د خپلواکۍ د ترقی غوښتنې پر ضد باندې ودرېدل او ګویا چې په افغانستان کې سوچه اسلامي نظام راغوښتلی چې د هغه جملې څخه د طالبانو اسلامي تحریک هم یو برخه دی دوی هم د ایس آی څخه په پوره ملاتړ او تقویه او معنوي فتوا باندې چې معمولا ایس آی د دوی د مدارسو د لارو څخه ورکوله په دې هواد کې ډیر څه وکوله چې متاسفانه د دوی د تاریخ شرم ګرځېدلی دي که دوی دغه اوس لیست راواخلي د ایس آی 2 نقله گزارش CIA ته او CIA ملل متحد ته ورکړی دي چې په هغه کې 103 نفره د طالبانو د تحریک مشران د ترهګرو په نامه باندې شامل شوي دي دا لیست ایس آی ورکړی دي CIA ته CIA ورکړی دي ملل متحد ځکه چې ملل متحد د CIA یوه څانګه ده نو په داسې حال کې چې تا هم د ورور پر ضد جنګوي په تا هیواد ورانوي تا د اشغالګر په وړاندې جنګوي مګر چې ورځ دې راوړله بیا دې خرڅوي ترهګر کوي دي آیا بیا هم دغه پاکستان ته مراجعه پکار ده دا که تنظیمونه وي او دا که د ننني حاکمیت په چوکاټ کې څوک وي چې تر اوسه پورې لا هم پاکستان ته ښه نیت لري او یا ځینې روشنفکران وي بناء زموږ افغانانو لپاره د اوس لپاره یوه لاره ده ستانکزی صاحب هغه دا ده چې زموږ د کور ستونزې باید موږ خپل په منځ کې سره حل کړو په پردیو باندې ونه کړو اساسي پوښتنه همدا ده حکمت صاحب د دې لپاره پوښ ورکول کیږي او دا پوښ له دغه ضعف ټکو نه ورکول کیږي مثلا زی د پاکستان لمن تولیږي عنوان دا ورکوي چې والا دین په خطر کې دی یا زی لکه اوس چې تللی زی د پاکستان لمن تولیږي والا د افغانستان د خلکو اساسي حقوق تر پښو لاندې دي موږ د هغې دپاره مبارزه کوو نو خیر دی که د پاکستان لمن تولیدلي د افغانستان د خلکو ښوونځی باندې د افغانستان نجونو ښوونځی باندې د افغانستان د خلکو اساسي او سیاسي حقوق نقض شوي دي دا عنوان او کور ورکول کیږي والا هدف به دا نه وي موږ وایو چې دا کور چې کله ورکول کیږي بیا دوی لږ څه هغه د محکومیت له هغه نه ځان بچ کولی شي ځان ژغورلی شي دغه پوښ باید پرې نږدو چې ورکول شي دغه پوښ باید زمینه مساعده نه کړو پخوا به د دین لکه تاسو چې اشاره وکړله چې والا نظامونه دي او اسلام نشته او دین خطر کې دی هغې عنوان باندې به راغلله او دوی به لمن ته ورولېدله اوس دغه اوس بهانه بیا دا ده چې ښه ښوونځی نشته دا نشته اساسي حقوق نشته او دا مسایل نشته او رښتیا هم نشته دا پوښ ورکول کېږي هماغه دی چې ولس یې هم پر وړاندې د حساسیت له اړخه یو څه کمرنګه کېږي ډېر اساس نه وي وایي نو رښتیا وایي دا بهانې خو رښتیا دي نو فکر نه کوئ چې بهانو ختمول ته ډېر شدید ضرورت دی نه تنها چې ضرورت دی بلکې د لومړیتوبونو څخه یې زه بولم د ننني چارواکو یوه ډېر لویه برخه چې خوشبختانه چې موږ یې پیژنو په رسنیو کې پر دې باندې بحثونه سوي دي هغوی د افغانستان د ملي دیني هویت لپاره د پاکستان د هغه ستراتیژیک عمق د نفوذ او تاثیر څخه وتلي دي دا ډېره ښه خبره ده دا پر 15 د اګوست 2001 باندې کوم وخت چې د ایس آی مشر د کابل هوټل ته راغلی ودرېدلی د چای پیاله یې جګه کړله بلې هلته په حقیقت کې دا خط کش شو یو شمېر په ډېر ویاړ سره چې دا پټې خبرې دي دوی نه دي کړي مګر موږ افغانان تر یو حده پورې په خبر یو په ډېر ویاړ سره وویله چې که په دې هېواد کې بیا د ایس آی په لاس باندې جوړښتونه جوړېږي کارونه کیږي نو بیا موږ دا د خپلواکۍ په توګه باندې نه لمانځو اعتراض یې وکولی حتی تر دې کچ پورې چې صفونه سره ووهل شول دغه برخه چې اوس هم د ایس آی سره لکۍ تړلې ده دا تر اوسه پورې زه په مسؤلیت سره درته وایم یو ورځ خدای ته ورتلونکی یم د دغې خپلې خبرې جواب ویونکی یم د دغې ملت په وړاندې باندې چې د نجونو د ښوونځي تړل د ښځو د کار خبره دا د ایس آی پرېکړه ده د ایس آی د ملا په واسطه باندې په افغانستان کې تطبیق شوې ده هغه چا چې د دې خبرې تر شا خپل ټټر وهلی دی هغه دې ځان نه پټوي موږ یې پېژنو دا د ایس آی د دستور چلوونکي تطبیق کوونکي دي دغه سالمه برخه چې پاته ده دا باید د ولس د ملت نیوکو ته اجازه ورته ورکړي دغه ځینې خبرې چې دي ستانکزی صاحب متاسفانه چې یو څه غوښنې کېږي په افغانستان کې د نجونو ښوونځي اوس هم نه دي تړل شوي ما پرون نوړمه ورځ د یو مکتب د مدیرې سره خبرې کولې چې پېژندل مې هغه راته وخندله ول زه برحاله یم زه ځمه
مکتب مې خلاص دی د اول څخه تر شپږم صنفه پورې ښوونځی شته ده درس وایي الکوان راځي په تومامه معنا باندې دي د انجونو د شپږم څخه تر 12مه پورې تړلي دي هغه په نورو مدرسو په نورو ځایو کې ځای پر ځای شوي دي ولې زموږ په دې باندې قناعت نه دی ولې باید دغه سیاسي پریکړه داسې پریکړه وي چې څوک یې د اخیستلو جرأت نه لري ملا هیبت الله ته کمزوری یې ته شرعي پوهه نه لري چې دا فتوا لري کې او که ته هر دلیل لري د دې ملت سره شریک که تا دا فتوا نه ده ورکړې یو بل چا ورته ورکړې ده هغه ښاغلی دې ملت ته په ګوته که چې ووایه چې څوک د دې تر شا ولاړ دی ولې اسلامي نړۍ درته وایي بشریت درته وایي موږ افغانان درته ژاړو موږ سفر وکولی درغللو دوه مېرمنو تاسو ته خپل پړونی وغوړولی درته ولې ژړله ول دا ستاسو په تاوان ده نن چې ته په نړۍ کې سفارت نه لري په غیر له روسیې څخه ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري دا دروازې خو تا پر ځان باندې تړلې دي که دغه ځوانان چې تاسو ورته اشاره درلودله سبا د یو بل استخباراتي پروژې ښکار کیږي لاس یا توپک ته وړي او یا مظاهرې ته راوځي د دې مسؤل به نننی حاکمیت ولې زه بیا په تکرار سره غږ کوم هر افغان ته چې زموږ په کور دننه کې خبرې باید په سلامیزه توګه باندې د منطق او د جرګې په لور په شکل باندې وسي د پردو په دستور باندې مظاهره د پردو په دستور باندې توپک اخیستل د دې وطن لپاره خیانت دی نن موږ ډیر هغه څه لرو چې باید د لاسه ورنکړو په ساتلو کې د دغه نننۍ چارواکو سره مرسته وکړو ولې نننۍ چارواکي ډیر څه لري چې زموږ پوروړي دي د خدای پوروړي دي په دغه سیاستونو باندې چې دوی کوي که دغه سیاستونو ته دوی توجه ونه کوي دوی به د هغه تاریخ برخه وګرځي چې 11 پاچاهان یې زما د سترګو په وړاندې باندې سقوط شوي دي لرې شوي دي وژل شوي دي بې قبره شوي دي او محکوم شوي دي که دوی نه غواړي چې د دغه داستان او د دغه تاریخ برخه وګرځي دوی باید په واضح توګه باندې زموږ هغه ملي غوښتنې چې د شریعت د الهي احکامو په چوکاټ کې زموږ حق دی هغه ته باید جواب راته راکړي نشي ویلی موږ اساسي قانون غواړو موږ د جزا قانون غواړو مخکې تاسو اشاره وکولې یوې خبرې ته ماري صاحب اشاره ورته درلودله چې آیا تاسو یو خاین په دار کړی دی دایمي محکمه مو پر دایره کړې ده دا ځکه چې زه د جزا قانون نه لرم زه د جزا کود نه لرم او که د جزا کود لرم اعلان کې کم د داود خان د جزا کود د جمهوریت د جزا کود چا تایید کړی دی او که بل نوې کود ته جوړی د جزا د کود د تایید لپاره ته پارلمان نه لري لوی جرګه نه لري هغه اصولنامه خو راغله چې ډېر نقد پې وشو اصولنامه وه معمولا دغسې اصولنامې وشیان چې زه وینم خپله د ښاغلي وزیر عدلیې یو کتاب ولو چې د په عربي ولیکلی دا دومره د نننۍ عصر د شرعي علومو د هغه انکشافي شکل سره چې تاسو په الازهر کې وینئ په ترکیه کې وینئ په بوسنیا کې وینئ او په هندوستان کې وینئ د هغه سره هیڅ سر نه خوري زه د حقوق یو شاګرد یم بیخي کېدای شي چې بې سواده اوسم په شریعت کې کوم وخت چې د حکم خبره کېږي تاسې مضمون فاعل او جغرافیا په نظر کې نیسئ په الوتکه کې جرم په شریعت کې بررسي شوی دی ملایان به هر څه وایي مګر خو دا معاصر وخت دی دوی باید تشبیه ته ولاړ شي دوی باید مونولوګ ته ولاړ شي د هغه څخه خپل د جزا په قانون کې راواخلي چې په انټرنیټ باندې د چا څخه د پیسو غلا کول جرم څه دی څنګه کیږي په الوتکه کې جرم څه دی څنګه کیږي او یا په نورو جرمونو باندې بناء د معاصر افغانستان راتلونکی په عصري علومو کې په پرمختګ کې دی یو بیا تاسو په مخکینی بحث کې مې دا خبره وکړه چې د ایران جګړې موږ افغانانو ته ډیر څه را زده کړل چې که د دې څخه پند نه اخلو موږ غافل یو هغه څوک چې د خدای د حکم او د خپل ملي ګټو په وړاندې باندې مغفلت پروند کړی دي نن یې کوو او سبا به په دې باندې بیا محکومیږو ډیره مننه سلامت اوسئ مارج صاحب څه باید وشي چې دغه چرخش او دغه معادله او دغه طلسم نور مات شي چې هر مخالف باید لاړ شي د افغانستان یو بدبینه ادرسه پناه باید ویسي هر کله چې مخالف کیږي د واکمن سره هغه که هره واکمني وي دی باید د پاکستان یا ایران لمن ته ورولېږي یا دغسې د نورو ادرسونو ته خو ځکه د پاکستان یادو چې دا تازه ګرمې خبرې دي ولې دا پر یو عرف بدل شوی او داسې عرف چې لا ځینې بد هم نه ګڼي دا څنګه ماتولی شو ګورې دا خو یو عادت شوی دی یو په خیرات هم مختص شوي دي چې باید بل خیرات ورکړي خپلو زیرمو ته خپلو معدنو ته خپلو زراعت ته خپلو اوبو ته خپل کار و اشتغال ته خپل استعداد ته دې ته نه چا کار کوي نه کار ته کوي چې په دې کې ملي وحدت منځته راځي یا اشتراک راځي یا ټول سره یو ځای کېږي نه بیا مهاجرت به نه به تګ نه بیا نو د مهاجرتو دې نه به
پردي استخبارات دوی استخداموي او بیا دې کې بیا پوه هم راځي په پوهه کې بیا خلک نه غولېږي د میرا په نوم جهاد په نوم ډیموکراسۍ په نوم د سیکولاریزم په نوم په بل په نوم د قومونو په نوم باندې د سم په نوم باندې د ژبې په نوم باندې دا خو مختلفو مسایل نه له جاهلانو نه استفادې کېږي پوه سړي نه خو نه کېږي نو دغه شی به دوی معمولا دې ته کابل همیشه موږ فکر کړی چې حکومت به پردی راولي خپله دا استعداد و دا شی نه دي لیدل شوي ځکه دې ته هم سیستم نشته متاسفانه که سیستم وای بیا به هېڅ مشکل نه و داسې په دغه طبابت کې وایي وقایه بهتر از تداوی است تداوی نه مخکې وقایه کوو کې ډاکټر ته دوا ته و اپریشن ته و عملیاتو ضرورت نشته کړېدو ته موږ هم زم د حقوق شاګرد په حیث باندې دا مې اورېدلي دي چې په حقوق کې وایي مخکې له دې چې مجرم ته سزا ورکړي یا محکمه کې علل عوامل د جرم له ټولنه لرې کړه کله چې علل عوامل د جرم لرې شوله ضرورت دې ته نشته چې منډه کې یو څوک راونیسي مجرم د محکمه یې کې بندېږي دغه چې کډوالېږي خلک بېرته په تا استعمالي د ده علل عوامل ورته راسي دا چې مشران او بعضې خلک مجبورېږي بل هېواد ته ځي په فشار راوړي د ده علل عوامل به لرې سي ټولو ته باید موږ د منفي په سترګه مو نه ګورو ستا طالع مفسدین جاسوسان پردي پاله هغه چې خپله خاوره خرڅوي هغه چې مثلا عبدالرحمن خان ته وایي چې خیانت دې کړی ما خپله تایید دی د دغه خاینه بدتره ده او که تا نه ورکړو چې هغه خو نه ده کړی دا کار که ته وایې کړی ده هغو پیسې او پاچاهي وکړله ته په مفته باندې ناموس دې خرڅوې تا ته خو شرم پکار ده نو په هر صورت باندې دغه مسایل بیا دا خلک پیژني باندې چې خلک هم څه چې مجبور هم دي هغه بیا نو غواړي یو پردی یا د اقل نه وسه نه کېږي مثلا 8 لورګانې 6 لورګانې په کور ورته زاړي چې پلاره مکتب مې نشته بالا 6 صنفه اجازه نشته څنګه وکړم زه یا یو کونډه د بیچاره کور کې ناسته ده همدا کار اشتغال و چې بچیان ته ډوډۍ راوړله هغه اوس بدون له محرم هم نشي وتلی خو خیر یعنې کار و پیسې نشته تنخواه یې مثلا پرې بنده ده دوی مجبوریت بعضې خلک بیا له مجبوریت نه مثلا پردیو ته وایي یا دعا کوي پردیو ته چې کاشکې نن داسې کار وشي اوس ګورې ایران ته اکثره خلک د خودي رژیمو حالت نه په پوز راغلي لکه سعودي کې هم اوس راغلي ډېر زیات ځوانان غواړي ټکنالوژي نوی حالت غواړي دوی وایي چې مثلا دغه مذهبي مسایل منګه که سکولاریزم اسلام ته رانیسي منګه له دنیا نه شاته غورځوي ایران که هم وایي کنه همه چیز داریم نفت داریم ایران باید چرا به فقر زندگی کنیم هوښیار دي خلک دا بیا کله چې له بهر نه کوم نقصه راسي یا شاهزاده پهلوي یا کوم غږ پورته کړي بیا ټولو ته مظاهرې او دا خبرې کوي دغه مجبوریتونه باید رفع سي دولتونه په دې پوهېږي چې زما کمبودونه څه شی دي نواقص مې چی دي که مجبوره لکه ستر امیر ضیاء الملت الدین امیر عبدالرحمن خان رحمت الله علیه غوندې بیا راسه چل وکړه هغه به چل کوه انګرېز به سې په چک کې بیا به خلک راوپاروله چې راجګ سئ او مظاهره یا جرګه سئ راسئ پارک زرنګار ته خبرې وکړئ اعتراض وکړئ بیا به پاس دغه ښاروالي د کور وه د ده شاته کړکۍ وه هغې خواته د بوستان او ګلستان ماڼۍ وې بیا ورانې شولې د موږ تر وخت هم جوړې وې دا زرنګار قصر وه بیا هلته پاس به کېناسته خلکو به اعتراضونه کول او سپکې سپورې به یې ویلې او خبرې به یې کړې بیا به ده له دوی غږېده بیا به انګرېز سبا وویلې چې وروره ملت مې دغه شی غواړي څه وکړم زه خو دا څه رقم پلان هغه ته به یې بیا پالیسي و شایمه یې بدلوله خپل هدف یې لاسته راوړه دا کار داسې نه ده چې سل په سلو تا ته ویل سوي دي چې په دوحه کې مې دغه شی درته امضا کړی ده او دا به کوې او دا پټې ضماین دي یا له دې نه مخکې نور شیان صحیح وو متاسفانه په خواشینۍ سره چې ملت نه خبره پټېږي په جای دې چې ملت سره شریک سي کادونه راوغوښتل سي پروګرام ورکړي داسې خو نه چې ټول خاینین دي د پخواني رژیم ټول خلک خراب خو نه دي خو تاسو پلرونه هم ظاهر شاه پوهه د خلکو پرچم په کار د بېسواده اولاد یې د چوپانو د جاهل اولاد یې خو پلرونه به هم کار کاوه خلکو پرچم چې راغی یو میاشت دوه میاشتې دوی چې پوه شوله چې که حالات بدل ده بیا لاړل یو میاشت دوه میاشتې کار کوي دا ټول کمونستان دي تاسو پلرونه
داود خان واقعي کار کو وزل نجیب له وخت وزارت خارجه کې و تر کرزي تر وخت پورې کدا رژیم سره په ما تاوان ده خو مامور ده دا اوس لاندې شونځي پانتونه فارغي راځي تاسو په اردو کې جذبيږي دا ټول طالبان دي بل رژیم به راځي بیا به دا ټول استقامت فقيه تاسو طالبان دي سفر شروع کول اول د اشتباه ده تلار سره دولت ته چې دا د خپل کورنۍ مثال کوم د ما ډیپلوم د نجیب د وخت مارک په ولاله د اکیډمي د مجاهدینو د وخت د زوی مثلا د کرزي د وخت دغه چاته کېده موایس یو کورنۍ خلک دا درې مارک درې ډیپلوما له پانتونه څنګه خدا جالي دي پاسپورت هم دار تذکره هم دار که یو بیرغ بدلوا بل بیرغ راوړه یو نشان بدلوا بل نشان راوړه یو رنگ بدلوا بل رنگ راوړه یو وثیقه بدلوا بل وثیقه راوړه دا چې شاده همدغه دولت تغییرات همدا مسائل بیا مداخلو ته وسایل ورکوي مداخلو ته امکانات ورکوي بیا زو سټیج کې ګیله کوو خو دغه دی وسایل بالکل ته چې ته تعلیم ته نه پرېږدې کار ته څوک نه پرېږدي او سړي ته بېګانه وایي په زوره لکه د مجاهدینو په حساب د اشرار مجاهد خو پاک کلمه ده د اشرارو به په زوره خلکو نه کافر جوړاوه په زوره به ورغواړه که جهاد کې خو ورسره تر روس سره بل مملکت ولرسه قتل جهاد وکړه ورسره د فلسطین آزاد کړه یا ول کفاز هغه ورته کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله به ویشته تمام وره ورته ګوره دغه شل کاله سې جهاد و ټول د جنوب جنوب غرب کې و دا واقعیت ده تاسو نه ده اما پښتانه هم کافر و هم بیا مجاهد و هم د پارک پاچا ناست و هم فتوا د پښتون ورکوله هم ګواتنامو کې پښتانه و بیا مجرم هم دی و زندان هم دی نه ډکو یو برنامه او لوه شروع وه څونه پې پیدا څه خبر ده ولې داسې کېږي هم دلته پښتون ناسته پارک کې هم پې خواته ملا هیبت الله پښتون کېنولی و نماینده د امریکا پښتون راوستلی و بس یوه لوبه روانه بیا اخر کې د پاکستان کې مې پښتون صدر اعظم عمران خان کېناوه ولې ځکه پردی خو چې غږ وکړي او شی وکړي بیا خو لویه بلوا جوړېږي صاحب اوس ګورم زه دغه ټول امیر عبدالرحمن خان د هر جي که لاړه کلمولار نه جوړ خیر ده خو شپږ سوه دېرش دانې که هزارهګان هغه هم د سردار عظیم بیک له لاسه و د سلطان علي جاغوري له لاسه و حسن بیک و میر غلام رضا بیک و دوی بغاوتو لاسه چې مې سرداري ورکړه مې بل ور قدوس خان ورغی فقیر محمد خان شیرمحمد خان ورغی شیر محمد خان دوی سره جنګونه وکړه هغه اوس لویه دښمني ده او خپل مزاري وایي چې 78,000 نفره په افشارو کې مسعود مړه کړه هغه بیا خیر ده ځکه دا پښتنو د لار جوړه کړې دا پښتانه وزنی مقام خپل څه وزن کېږي بیا خیر ده خو پردی که لاس وړي دغسې یو برنامې در باندې جوړوي ولې چې وسایل اسباب مدارک موږ لاس کې ورکوو شرایطو ته برابرې شرایط علمي او ذهني بستر ورته هوارې خود به راځي او کار به وکړي ته دروازه وازه پرېږده بیا سبا یې غل راغی ولې راغی یا مثلا بعضې دغه اخلاقي شیان چې دي ته نو ځان د بنډوه او ګډا یې هغه کوه بیا سبا ولا فلاني محمد تجاوز وکړه دا نجلۍ چې وایي دا خبرې خو هر شی تدابیر لري ته د خپل تدابیر نیسه کور د قلفوه سپایي د دراوه خلک ملت ته د ډوډۍ ورکه کار و اشتغال ورکه حقوق چې ما ویلې دا ورته ورکه نه څوک د نځي نه جاسوس کېږي نه پردی کېږي نه د فشار په توګه پردي او خارجي ته غږ کوي تاسې یقین وکئ په ګډون دي ما شاید ډاکټر صاحب حکمت به مو په ګډون دي ما په بالله درته قسم خو د بن غونډې ته زه خوشحاله وم له وزارت خارجیې شړلی وم بېکاره وم ګیره راماندې اجباري وه خولۍ راماندې اجباري وه کار و وظیفه نه وه کله به پاکستان ته له امته مشکلاتو کله بېرته رالم کله چې مې واړه چې په بن کې دا قصې دي د خوشحالۍ نه خوشحاله همدغسې په اوله دوره کې زه طالب راته په بالله چې د ما د یو تره زوی انجینر ده هغه شاهد ده بیخي اټن هم کوله خوشحالۍ نه چې طالبان را روانه ځکه هلته شر او فساد په سارو میخونه ول پر وکمره کوڅه کې پاچایي وه وزل وه د ما د بایسکل په تایمني کې رانه واخیستل چینایي بایسکل و په زور رانه واخیسته بس را کت دومره خبره چې کله وار و همدغسې وهلو ټکول راکټ وله په خلکو باندې په کورو باندې غراز ډېره مننه مهارت صاحب ولې دغسې یو وحشت و غلا چور چپاول وهل ټکول دا طالب ته ټول خوشحاله ډېره مننه قمچینه یې ونیوله د خلکو ناموس یې په سړک وه لکه تلویزیون یې ماتول
او نن تلویزیون ته ناست اوس نه پوهېږو موږ چې تلویزیون کفر و که ته کفر وې چې کومه ډیره مننه نن ډیره مننه وسایل وخت موسیقي مات ډیر دي ډیر کم دی اوس وسایل موسیقي مات دي سبا ته بیا یې ګډیږي ورته ډول وي موږ نه اوه پوهېږو ډیره دا مننه شی. زه یو دقیقه حکمت صاحب تاسو هم وخت درکو وروستی خبره او پیغام مو په همدې باندې اورو د یوه حل لارې په توګه باندې چې موږ بار بار تاریخ تکرارو او هر کله په داسې بحثونو کې وایو چې تاریخ درس دی تاریخ درس دی ول متاسفانه درس نه اخلو موږ ګورو چې هر مخالف ته بهانه په لاس ورکو یا هر مخالف ورټیل وهو خپله د بل چا لمنې ته او هر مخالف مونږ را پیدا یې کړو حتی غټ یې کړو ستر یې کړو هغه ځکه چې زموږ اعمال دغه مسایل رامنځته کوي په هر حال یوه لنډه حل لاره تاسو اورو داسې یو دقیقه کې بیا مهارت صاحب ته مې یو دقیقه وخت ورکړو مهرباني ستانکزی صاحب د حل لاره تر ډیره پورې په نننۍ چارواکو پورې تړاو لري. دا وطن د دوی شخصي ملکیت نه دی. حاکمیت نن د دوی په انحصار کې دی. سره د دې چې ځینې خلک به نور هم په کښې کې وي په ټیټه کچه باندې. که دوی د دې ملت د ګډون د مشارکت او د هغوی د حق خبره په حقوقي لحاظ او عملی لحاظ باندې عملی نه کې دوی د ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی مخالفین ما غوندې معرج غوندې ستانکزي غوندې هیڅوک نه دي بلکې دا هغه څوک دي چې پر دوی باندې نیوکې کوي چې د دوی د صفا او بقا لپاره دعا کوي او دوی ته لار ورښیي. په 1995 کال کې کوم وخت چې د طالبانو تحریک هرات ونیولی ما یو بهرنۍ ورځپاڼې ته یوه لویه مقاله ولیکله او د دوی د هیواد د یووالي د مرکزي حاکمیت د ایجاد خبره مې وکوله د دوی توصیف مې وکولی. مګر هغه ژورنالیست چې ما دا لیکنه ورکړې وله د بامیانو د بوت د نړولو په ورځ باندې راته راغلی راته وویله ول دا دې په دغه اخبار کې لیکنه د ما نشر کړې ده پر ما باندې نیوکې سوي دي. ما هغه ژورنالیست ته جواب نه درلودلی ځکه چې دا دوې متضادې خبرې ولې. د هرات نیول د افغانستان یو کول دا ویاړو د بامیانو د بوت نړول دا خیانت. نن هم تاسو دا هیواد یو موټی کړی دی امنیت مو راوستی دي ورونه ولسونه پر یو ټغر سره نیول دي مګر تاسو د دغه خلکو پر حقوق باندې پښې ایښي دي که دغه پښې نه وي ستاسو دغه پښې د ملت تر ماتوي بیا جاسوسان راځي تاسو ته جګړه شروع کوي بیا به تاسو څونی وژنئ. خصوصا زما پر دغه درو امنیتي چارواکو باندې غږ دی چې تاسو عزیزانو حاضر یاست چې 1 میلیون افغانان په دې خاطر باندې چې تاسو د دغه سیاستونو په وړاندې باندې چې په هغه کې به نر وښځې او ماشومان وي سړک ته راوځي ووژنئ. که ستاسو حاکمیت د 1 میلیون افغانانو په وینو باندې ساتل کېږي دغه اوس دې ورک سي ړنګ سي په بل شکل باندې او که غواړئ چې دا وساتئ زموږ دعا ده زموږ ملاتړ دی تغییر راولئ ومنئ د ولس خبرې هغه څه چې تاسو غوندې معالج غوندې نیوکه درته وایي بل یې درته وایي هغه ستاسو د آینده دپاره هغه څه دی چې تاسو یې د خپل لار راهنما وګرځوئ. لویه جرګه راوغواړئ اساسي قانون جوړ کړئ د ځوانانو دپاره خبرې جوړې کړئ. څلکزی صاحب زما د زړه څخه وینې ساتي چې زما هغه ځوانان کدرونه چې په قطر کې پراته دي اوس یې د کانګو افریقایي هېواد ته لیږي د هغوی آینده به څه هغه افغانانو غوندې چې نن په استرالیا کې استرالیا یې جوړه کړې ده نسل یې ورک دی یوازې تاریخ یې پاته دی دا به داسې څاوي د دې ګناه به د چا په غاړه باندې وي د یوم القیامه په ورځ باندې د دغه جواب ورکوونکی دغه نننی حاکم دی. که پرونی جمهوریت مخلوق دی څه نشته دی ادرس نه دی نننی چارواکي جوابګوی دي. کوم وخت د اروپا څخه مهاجر درته درغواړي د هغه لپاره ته څه لرې چې ته د کور دروازه ورته خلاصوي ډوډۍ لرې کار لرې د ژوند کولو امکانات ورته لري فکري اجازه ورته لري بناء دغسې پرېکړې چې د افغانانو په اړوند باندې کوي ننني حاکمان باید ډېر فکر وکوي. تاسو ته خالق ذوالجلال په رښتینې توګه باندې په خپل نصرت باندې هغه چانس درکړی دی چې هېڅ حاکمیت تر ظاهر خان وروسته نه درلودلی چې د بدخشانه تر نورستانه د هرات څخه تر نورستانه پورې تاسو یو حاکمیت لري یو قانون چلیږي. دا په لغته مه وهئ دا هېواد بیا بلې که د پاکستان په لاس وي که د بل هېواد په لاس وي بلې جګړې ته بل بد حالت ته مه بیاست تغیرات ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. ډیره مننه حکمت صاحب او مهارت صاحب تاسو څخه یې اورو یوه دقیقه فرصت لرو لاندې مختصر نظر مو وروستی د بحث جنبندي راته ووایاست مهرباني. کور ودان صاحب څنګه چې ډاکټر صاحب حکمت ویلې موږ هم ډېر دغه 4 کاله څخه 5 کاله مرۍ وشکوله په لابېګا د طالب باندې خلکو تویل او تعقیب کړلو په نور هر څه موږ ډېر ورته وویلې چې فساد ته لاس یې مه ورکوئ وطن کې ټول خاینین نه دي پاک خلک سره راټولې کوي استفاده ترې وکوئ دا وطن فکر مه کوئ ترای تاسو ده امتیاز جهاد هم واخله دا نور هم حق ورکوه وفضل الله والمجاهدین والقاعدین اجر العظیمه اجر الله درکوي که تاسو امتیاز جهاد کړئ
نو بنان خبره چا وانه اورېدله دا هماغه دې ته انتظار کوو دغه 15 کاله چې معاهده سوې ده ځکه پټو سرمایه مې خو همدا خبره ووتله چې 15 کاله دوی به دغه جغرافیه او شاید تمدید هم سي ځکه حالات بلې خواته سوله او وطنه د اوکراین مسله وه د سوریې اوس خو ایران مدام دي کیدای سي چې دغه حالات جغرافیه ورکړې ورته ویلي ته به دغه کار کوې دغه به نه کوې او موږ به دا په مقابل کې کوو اړیکې به دنیا سره نه لري ځکه اړیکې د دنیا سره لرل او په رسمیت پېژندل خو بیا د دنیا دلته شل کاله ول راغلی وه هغه بیا دلایل لري که نه دغه لپاره نو بنان بیا موږ ورته وایو د وطن د اصلي بچیانو په حیث باندې یو څه تغییرات یو څه تاریخ ته ځوان ته راتلونکي ته خپل نسل ته د سنۍ څه خلقي او پرچمي بچی چې نن زوی غږ راپورته کوي خلک ورته چې پلار دې څه وکړي یا د اشرارو د مجاهد په نوم باندې یا د جمهوریت کسان چې راپورته کوي ټول ته وایي چې پلار دې غل و ته اوس راغله خبرې سبا ته بیا دغسې درته ووایي چې پلار دې خاین و یا دا و دغه دښمنیانو شان ډېره زیاته مننه مهاراج صاحب اتحاد اتفاق ته خپل زیربنا خپل کله چې قوت زور پیدا کې بیا نه پردی راځي نه تا استخدام نه جاسوس نه دا غونډې منډې دا جوړې کې چې کې خلک تعلیمونه جوړي نه بدای نه به هیڅ خبره نه ټول به په سوله په صفا کې په ارامۍ کې ژوند وکړي ډېره مننه کوم دواړو قدرمنو مېلمنو څخه د بحث موضوع مو د بهرنیو لاسوهنې یا مداخلې هغه ګیله چې له افغانستان د سټیج څخه په کلونو په لسیزو کېږي ولې ډېر کله پر دې باندې تمرکز ونه شو چې ولې باید دغه بهرنیو مداخلو ته دغه د مخربو ګاونډیانو دپاره مونږ اشخاص وسایل او امکانات برابر کړو زموږ کړنې ولې باید د دې لامل شي چې خلک ځینې زړه ښه کړي یا جرأت وکړي او یا له محکومیت ویره ونه لري او لاړ شي د هغه چا لمنې ته ولویږي چې هغه د افغانستان په باب باندې تر ټولو بد نظر لري دا کومې کړنې دي چې بالاخره دغسې لاسوهنو ته زمینه برابروي طالب چارواکي هم پر سټیج باندې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي او د هغه باب اندېښنې څرګندوي ولې پوښتنه دا ده چې بهرنۍ مداخلې دوه بوده لري یو دا چې بهانې مو ولې ورته په لاس ورکړي او بل بود دا ده چې ځینې خاین سیاسي علاقات غواړي د خپلو موخو دپاره هر ډول معاملې ته غاړه کېږدي په دې اړه مېلمنو بحث وکړ تر بیا هم پاک العمل